د کې خلکو باندې زه تش امتیاز هم نه کوم. داسې علي شه ورسره امتیاز راځي به مړه تا ته سمې خیرې کوي قسم بالکل به درته سمې خیرې کې دا شاته سورې دي. تا به د خپل د امتیازو د ځای دومره ازار اخیستی که نه ځکه خو داسې سروالې بروالې ګرځي. یاره بالکل بالکل د دې خپلې سوړې به د ډېر ازار اخیستي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری احسان الله ملګرو تاسو به پهله دغه ویډیو کتلی د زاهد او علیشه ملګرو دغه په ټیک ټاک باندې راځي دوی خپل عزت لنه ګوري او دوی خپل دل نه ګوري چې راځي راکمه ویډیو کومه سباله دا ویډیو په فیسبوک یوټیوب باندې اپلوډ کیږي په ټیک ټاک باندې برازي دغه له هغه ینګ جنریشن چې دی هغه کو فیمیل یا هغه میل وي هغه به دینه سیس دکړه وکي. آیا په ټیک ټاک باندې داسې کار کول پکار دی په سوشل میډیا داسې کار کول پکار دی چې بیرته د خلک په دعاګانو کې یاد کې ستانه څوک زده کړو کی دغه د سپي زامن چې ملګرو دغه راځي او دغه مرداره چې کومه په منه چې دغه راځي په ټیک ټاک باندې یو بل سره کنځلې او دغه کمی کنځلې چې کوي دا کمی خبرې چې کوي دغه تاسو به دغه ویډیو کې کتلی نو انسان ډیر زیات بور شي ولې چې دا ویډیو ما نه جوړوله خو د ویډیو بچی دا مال بار مخې لراتله نو ما ویل چې راشه دی باندې زه ویډیو جوړ کم. زاهد چې ملګرو د نور کلی چې نو د پی ټی آی سپورټ کوو د پی ټی آی سره به ډیر دغه ویډیوګانې کولې خو کو تاسو نن سبا وګورئ کنه نو دوم په ټیک ټاک چې دی نو یا د مینو سره راشي یا د علیشه سره راشي او د جنکو سره راشي یو بل ته دغه کنځلې منځلې کوي. نو روان کې روره سوچ وکړه چې یاره دا ته په غلطه یو کو مونږ په غلطه یو آیا مونږ خو یو اصلاحي پیغام ورکوو مونږ چا پسې کنځلې نه کوو مونږ چا پسې چې دی نو په ځل ویډیو نه جوړو خو آیا یو کم کس یو غلط کار کوي هغه مونږ رانیسو په هغه باندې خپل ریاکشن کو هغه باندې مونږ خپل ویډیو کو. نو د غزون ماته ګډ ویډیو د زما ورجانه دغه ویډیو مکه زاهده دا کمی جنکو سره چې راځي دی جنکو سره لا یو مرز خپل یو کنټینټ جوړ کا خپل یو مستقبل جوړ کا بیا دغه زیناکارو ته ما دغه مردارانو پمنو ته چیرې تاسو هم د لکانو سره لا یو مرز تاسو کور کې پرده باندې کینی تاسو هم الله بدن تاسو کوي. نو دغه ماته ګډ ویډیو زما شیر کړئ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ کمنټ کې راته لازمي لیکئ ماشاءالله سبحان الله ملګرو چې زما کوم ویډیو کوئ نو بدی تاسو په کمنټ کې لازمي دا لیکئ چې زما ویډیو تاسو خو خوښوي نو ماته کمنټ وکړئ چې را روان بل ویډیو زه چا باندې جوړ کړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.